السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب. کوم ملګرو ته د مردانه کمزوري مسلې وي، سیکشوال پاور چې کوم دی د هغې د نشت برابر وي او کوروالی هغې صحیح طریقې سره نشي ادا کولی، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې هومیوپیتھک میډیسن ښیم چې به تاسو سره ډېره فایده درکړي انشاءالله. او کوم ملګري چې وایګرا استعمالوي د ټایمینګ ولئ، نو د هغې استعمال بالکل تاسو ختم کړئ، ځکه چې د هغې فایده ارزي ده، نقصان یې مستقل دی. تاسو الله مکه د وایګرا استعمال سره چې کوم د ټایمینګ ګولۍ عام دستیاب وي په بازار کې، د هغې استعمال سره ستاسو ګردې الله مکه فیل کیدی شي، د بي پي مسله ستاسو راتلی شي او نور داسې سایډ افیکټ دي چې هغه ډېر زیات نقصان دی. نو تاسو داسې هومیوپیتھک میډیسن ښیم چې هغه تاسو څو ورځې استعمال کوئ، نو د هغې فایده په کلونو تاسو انشاءالله حاصلولی شي او نقصان د هغې د نه برابر دی. نو هغه کومه دوايي ده او دا ویډیو تاسو مکمل وکړئ، تاسو انشاءالله ډېره زیاته فایده وشي. په لومبي نمبر چې کومه دوايي ده هغه د سوپر ایکنس دا ټیبلیټس دي، هومیوپیتھک سټور کې به تاسو ډېر په اسانه میلاو شي. سوپر ایکنس راواخلئ، دا به تاسو سهار ناشتې نه سهار د چیو نه پس 1 غنټه پس یو ګولۍ راواخلئ، هغه به تاسو خوله کې واچئ، اوبه چیچئ، تېره به کوئ او ورپسې به 1 ګیلاس اوبه وڅښئ. ټیک شوله. په 40 غنټو کې به یو ګولۍ تاسو راخورئ، سهارې ناشتې نه پس یو ګولۍ چیچئ، تېروئ او 1 ګیلاس اوبه ورپسې څښئ. دې سره سوپر ایکنس سیرپ راځي، شربت، هغې نه 2 چمچې سهار او 2 ماښام دا تاسو چمچ باندې څښئ. دا 2 دوايانې شوي. دې سره یو بل ډراپس راځي، هغې ته وایي ډامیانا کیو، دا به تاسو هومیوپیتھک سټور کې ډېر په اسانه میلاو شي. ډامیانا کیو چې راواخلئ، سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبه رالئ، پای کې 15 قطرې د ډامیانا کیو نه اچوئ او هغه څښئ. دا 3 دوايانې دي، کم از کم یو میاشت د دې استعمال وکړئ، انشاءالله ستاسو چې څومره مسلې دي د سیکس، مردانه کمزوري ده، کوروالی صحیح طریقې سره نشي ادا کولی، یا جسمانی تکاوټ دی، نفسیاتي مسلې دي، دې سره مکمل ختم شي او د دې فایدې ډېرې دي، انشاءالله تاسو محسوس کوئ. کم از کم انشاءالله تاسو دا یو میاشت استعمال کوئ، تاسو ته به خپله پته ولګي چې دې څومره فایدې دي. ملګرو که دې ویډیو تاسو ته فایده درکړې وي، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي. سره زما خوشحاله اوسئ. الله حافظ.